چې دا خلک خیمې نه لري، یعنې دوی خیمو ته اړتیا لري، دومره مجبور دي او دوی خپله قریاګانو کورونه نشي تللی. دا حالات ته تاسې وګورئ. دغه کې تقریبا 240 من دغه لګېدلې ترپاړونه 200 ترپال لګېدلي ترپاړ لګېدلی 249 دغه دي ده خیمې دي او 2 تشنه دغه لرو خاک انداز مشروم لږ دوی درکړي، یعنی 240 ډېر سخت دی. بالکل داسې مشکلات سره چې د ماشومان ټول یو ګډ همداسې دلته دغه پروت او تاسو خپل وینې بررسي وکړئ. نه بررسي مې کړې اوسه پورې دې پټي ته څوک جګ شوی نه دی چې دلته څوک پروت نه دی راغلی، پوښتنې نه دی. که کلي کې دا دغه کېږي دغه کېږي تپې په سر کېږي، هلته که یو نوم راشي نه ویل کېږي، که 2 راشي که 10 راشي. دلته خپله وګوره یا د بل بېګل دا صادرونه وګورئ. قدمندو د ورور خبر صحیح ده کوي، مرستندوی ادارې راځي په لارې کې خلک ورنه اخلي، ساحو ته نه رسیږي. نو قدمندو دغه ورور دغه مطلب دی چې کوشش کوي چې ساحو ته ځان رسوي. قدمندو دغه حاجي صاحب نمبر تاسو سره شریکوم، مرستندوی ادارو سره شریکوم، ډېر دردېدلی دی. دا زم چې ما ولیدو واقعا چې دردېدلی دی، ټول دردېدلی دی، خیمې نه لري. مستقیما دې سره تاسې اړیکه ونیسئ، مرسته هم دغې قریا ته راوړئ. حاجي صاحب شمیره ورکړه مرستندوی ادارو ته. شمیره ستا دی؟ دغه د حاجي صاحب شمیره لیدونکو ته ووایه چې مرستندوی ادارې دغه حاجي صاحب سره اړیکه ونیسي. 0 یو زموږ د حاجي صاحب شماره دی، که مرستندوی ادارې دي، خیریه بنسټونه دي، دغه قریا ډېر دردېدلې ده، هېڅوک نه دي راغلي. نور هیله کوم چې حاجي صاحب سره اړیکه ونیسئ، دغې قریا ته مرسته راوړئ.